پما د کړې پتا وشه واړه د مړشه الوی د هو واړه خیرونه سلامونه ګرانو ملګرو ستاسو ورور ستاسو ملګری خیال زاده خیال یم څنګه چې تاسو له پته ده نن د اختر دویم ورځ ده زما له طرف نه زما د پوره د ټیم دی طرف نه ټولو ملګرو ته یعنی وطنوالو ته څومره چې هم د وطن نه بهر دي هغوی ټولو ته د اختر دویم ورځ ډېره مبارک شه په دا مقام د چتر ټاپ باندې کې ولاړ یو زموږ د بډګرام یو ډېر ښه شاعر ډېر د غزلو یا د نور دغه شاعرۍ لیکوال شاعر پښتو مین شاعر هغوی را سره په دغه چتر ټاپ کې رامیلاو شول نو دوی سره د دوی نه به یو ښکلی کلام اورو هغه به له تاسو سره شریکو پرزیب حساس صاحب دغه ملګري درته په سترګې په لار دي څه به را سره شریک کوئ بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې د اختر مبارکي مینوالو ته ورکوم د هغې نه پس د یارباش ډېره مننه کوم چې په دومره ګڼ شمېر خلکو کې زه ولیدلم او زما نه د غزل غوښتنه وکړله ډېره مننه دا غزل تاسو سره شریکوم چې د غزل مطلب ده زمونږ په بډګرام کې جمالیات دي خو ډېر زیات دي زمونږ په بډګرام کې جمالیات دي خو ډېر زیات دي رنګونه د ښایست پکې د سواد دي خو ډېر زیات دي او تا هم چرته جانانا محسوس کړي دي که نه دي تا هم چرته جانانا محسوس کړي دي که نه دي دا ستا د مینې ما باندې جنات دي خو ډېر زیات دي او نه مینه کې سخي نه وادو کې اعتباري نه مینه کې سخي نه وادو کې اعتباري ستا کړي مې جانانا معلومات دي خو ډېر زیات دي او بل شعر دی چې په ما او په اشنا تبصرې پرېږدی علمه په ما او په اشنا تبصرې پرېږدی علمه زمونږ د وړوکوالي تعلقات دي خو ډېر زیات دي او انوره هزاره ده ګزاره پکې کومه انوره هزاره ده ګزاره پکې کومه پښتو له د سینګار مې ضروریات دي خو ډېر زیات دي او دا زه نه مهرباني دا زه نه وایم دا راته ملګري شاعران وایي دا زه نه وایم دا راته ملګري شاعران وایي انوره ستا غزل کې کمالات دي خو ډېر زیات دي انوره ستا غزل کې کمالات دي خو ډېره مهرباني